بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د یو څو مهمو خوبونو تعبیر کوم. اول، آیا په خوب کې ډیر مړي یا په تکراري ډول لیدل کله کله دا واقع کېږي د انسان په ژوند کې؟ دا په دې باندې تعبیر کېږي چې زموږ مرګ نږدې دی، زموږ اجل نږدې ده. څه ته په خوب کې وګورې مړي ملاقات کې د مړو شوو خلکو مخکې ستا نه څوک مړي شوي کورنۍ هغو سره ګوري ټوله شپه. بعضې خلک وایي نو د آیا دا خطرناک خوب ده که نه ده؟ په دې باره خبره کوو. بل، یو پیغله چې کله زمری په خوب کې وګوري او ډار ترې لري، دا په څه تعبیر کېږي؟ دریم خوب ده، وایي مرغان په خوب کې را سره خبرې کوي، نو د مرغان په خوب کې خبرې کول دا څه تعبیر لري؟ څلورم، د بیرو ونه وایي په خوب کې ورپسې ګرځم، دا څه تعبیر لري؟ مسواک اخلمه او دا څه تعبیر لري؟ پنځم خوب، وایي آیت الکرسي وایم دا خپل ماشوم دا ماشومه. شپږم خوب ده، وایي مالګه په خوب کې وایي څوک راته راوړي، وایي د استخارې نه پس کلچې او خواږه خوړل، وایي دا په خوب کې څنګه وي؟ او دا خوبونه انشاءالله تعبیروو، اخره پورې مو سره پاتې شئ. نو که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ. خوب هم لیدلی وي نو زما نمبر په همدې چینل کې شته، واتساپ نمبر مې، تاسو خپل خوب ماته لیکلی شئ. یو کس دا وایي ډېر وخت بعد مې وفات شوي پلار په خوب کې ولیده او کور ته راغلی، وایي زموږ کور ته او واورې پاکوي، او بیا وایي وفات شوی ورور مې هم په خوب کې ولیده. نو دا څه تعبیر لري؟ دا ډېر ښه تعبیر لري. الله تعالی درته ښه کړي. مړي چې کله په خوب کې وکتل شي چې هغوی کور ته راغلي وي او څه غواړي نه او پریشان نه او چې راوړي ځان سره یا کور کې کار کوي، دا ډېر ښه تعبیر ده. تعبیر دا ده چې ستا کارونه جوړیږي. تا سره که تشویش وي د رزق، تشویش وي د کاروبار، تشویش وي د مال د ضایع کېدو، د اولاد د ضایع کېدو، یو شی هم نه کېږي انشاءالله. هر څه په خپل وخت درته رسیږي. او دا واوره چې ده په خوب کې دا واوره پاکوي، نو غمونه مالا پاکوي. نو معنا دا چې تا ته الله تعالی سکون درکوي، اطمینان درکوي او ته مطمئن کېږي، رزق تا ته راځي هرخوانه او خیر درته رسیږي، برکت درته رسیږي. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله تعالی دې درته ښه کړي. دا مړی چې تا کتلی ده، دا پلار دی او دا ورور دی، نو دوی ښه حالت کې تا کتلی ده، نو معنا دا چې دغه غم او دا مشکلات، د تکلیفونه د ژوند، دا تا ته انشاءالله اسانه کېږي او دا خوشحالیانو باندې اوړي او تا ته تکلیف نه جوړیږي. والله تعالی اعلم. جنۍ ده، وایي هغه واده مې نه ده شوی، خو خوب کې وایي زه همیشه د څومره وخت بعد وایي زه زمري په خوب کې ګورم. وایي څوک وایي ما ته چې دا تا نه خوري او زه وایي ترې ډارېږم. بل ځل مې خوب لیده چې زموږ کور چار طرف ته ګرځي، بیا زموږ ورسي کړکۍ سره وي او ما ته اشاره کوي چې دا مې په کار ده. او بله شپه مې بیا دوه زمري په خوب کې وایي ولیده، رنګونه یې مختلف وي کله کله. څنګ نه یې تېرېږم او وډار شم، ما ته عمه مې وایي، مور مې راته وایي چې داسې شی درته نه وایي. او بیا وایي زه ځان ترې پټ کړم او وتښتم، غر ته وخېږم. نو دا ډېر ښه تعبیر لري. الله تعالی یې درته ښه کړي. نو زمری چې ده په خوب کې په درې شیانو باندې تعبیر کېږي، یا په حکومت، پاچا، عسکر، پولیس باندې تعبیرېدلی شي، یا په یو مرض، غټ مرض، وبایي مرض چې هغه نه وي دلته او هغه یو لګېږي یو ښار کې، نو یا هم په انسان په نفسي صفاتو باندې تعبیر کېږي. نو په دې خوب کې دا تا لپاره هم د یو مشر کورنۍ او د یو څوک چې په حکومت کې یو ډېره حصه لري هغه باندې هم تعبیرېدلی شي او ستا نفسي صفاتو باندې هم تعبیرېدلی شي. دا ستا ډر، دا ستا ویره، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې که ستا واده داسې کس سره کېږي چې هغه د قدرت او مال والا کسان وي او ته غټ کورنۍ ته ښکاري، تا ته دا واده او دا خلک غټ ښکاري او ډېر تا باندې روب راځي چې دا به څنګه کېږي، دا څنګه. نو دغه تشویش داسې ده، دا بې ځایه ده. او داسې بیا ته وایې چې دا خو همداسې چې وایي نه درته، خو صرف تا سره ډار ده، نو معنا داسې دغسې واده م څه ده یا داسې غټ کورنۍ کې واده م څه ده، دا تشویش وي انسان ته، خصوصا پیغله جنۍ ته، نو هغه انشاءالله څه خبره نشته. او داسې رنګونه یې تغیر کوي. ته وایې چې په دې آخري ځل دې کتلی ده دوه سپین وي، نو معنا داسې مخکې رنګونه یې نور رنګونه وو، نو تا ته تشویشونه زیات وو، اوس سپین شوی ده رنګ یې په دې آخر کې، نو معنا دا ستا تشویشونه ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ دا تشویشونه دې کمیږي او دا مشکل دې حل کېږي او ته عادي کېږي د مسایلو سره. نو څه خاص خبره نشته. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله درته ښه کړي په قوت، په قدرت باندې او په غټ کورنۍ کې واده کېدل او ښه راتلونکی په دې باندې تعبیر کېږي او ستا نفسي صفات ښیي، ستا نفسي صفات هم چې دي هغه ډېر ښه صفات دي پکې. والله تعالی اعلم. او بل خوب ده، وایي خارو سره، وایي خارو یا میناس ورته وایي، نو دا وایي دې سره زه په خوب کې خبرې کوم، ډېر شیان ورته وایم او هغه وایي ما سره خبرې یاد کړي ووایي، خو څه ورته وایم سورت یاسین وایه، وایي بیا نشي ویلی. مرغان چې دي دا په خوب کې په ارزوګانو باندې ارمانونه تعبیر کېږي، په ارمانونه او ارزوګان چې ته لرې او د هغه د پوره کېدو کوشش کوي.
او داسې ته دې سره خبرې کوې نو معنا داسې ته همیشه خپل ارمانونو او ارزوګانو پسې ګرځې او کوشش کوې چې هغه پوره شي یا ورته ورسېږي. څه پوره شوي دي او څه پاتې ده نو دغه دینداري مسایلو کې که درس و تعلیم وي، علم وي یا نور تقوا او دینداري مسایل وي نو دغه لا نه دي پوره شوي. معنا سورت یاسین هغه نشي ویلی. سورت یاسین خو سهار کې ویل کېږي، فضیلت کې راځي، دا ټوله ورځ کارونه د انسان بیا جوړېږي، څوک توجه سره سهار کې وایي. نو معنا داسې ستا که څه مسایل وي نو ته غواړې چې هغه هم پوره شي، په دیني مسایلو کې، په علمي مسایلو کې ته ستا ارمانونه پوره شي، هغه هم انشاءالله پوره کېږي. خواري غواړي، وخت غواړي، لکه دا نور مسایل د دنیا څه همداسې خواري غواړي، دغسې دا هم خواري غواړي. نو انشاءالله دا روزوګانې دې هم پوره کېږي. دا ډېر ښه خوب دا ښه که، والله تعالی اعلم. وایي خوب کې بیرو ونې پسې ګرځم، ونې ډېر وي خو ونه زه لټومه د بیرې. دا اول خوب شو. دویم خوب مې وایي داسې ده چې ماشومان مې نشته خو په خوب کې یو ماشوم مې وي او په هغه باندې زه آیت الکرسي باندې دم اچوم. او دریم خوب یې وایي مسواک واخلم 3 دانې. او څلورم خوب یې چې مخکې وایي مېرمن مې خوب کې لیدلی چې مخکینی غاښ یې ښورېږي. نو دې لپاره ویډیو شته په خو چینل کې مې د غاښونو 2-3 ویډیوګانې دي، نو هغه ویډیوګانې ورته وښایي. هغه خوب انشاءالله دغه نه ده، وضاحتونه ډېر دي دې باره کې، خو دا 3 خوبونو باره کې زه ستا سره یو څه وضاحتونه در کوم درته. په دې خوب کې ته بیرو ونه پسې ګرځې. بیرو ونه چې ده دا ونه د بیرې دا برکتي ونه ده او په قرآن کریم کې هم د دې ذکر شوی ده، په حدیثو کې هم د دې ذکر شوی، او هغه د سحر او جادو په شا باندې شوي، په هغه کې هم د دې پاڼې ودانې اخیستل کېږي، دم اچول کېږي. نو دا هر صورت دا ښه خوب ده. ستا په خوب کې کتلی د بیرې ونه او دا توت دې چې کتلي توت زیات ده. نو توت خوږوالی او هغه یخ شیانو باندې مزاج په حساب باندې تعبیر کېږي، د مزاج په حساب باندې که ته یخ خواړه خورې او خواږه شیان ډېر استعمالوې نو هغه کم که او کوشش وکړه چې ته ګرم شیان وخورې او قوي شیان وخورې. که د ماشوم مسله دې وي، د ماشومان دې نه کېږي، ضعف وي، ډاکټر دوايي دې کړې ده او څه نتیجه نه ورکوي، نو کوشش وکړه چې ته د دعا ته هم لږ توجه وکړې، دعاګانې هم کوه، الله نه غواړه. او د آیت الکرسي باندې چې ماشوم باندې دم اچوي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي که څه تکلیف وي، ماشومان دې ضایع کېږي، وفات کېږي او آیت الکرسي باندې دم اچوي نو دې باندې تعبیر کېږي چې ته ماشوم چې کله الله تعالی درته لیکلي وي چې ماشوم وشي او ته خبر شي پې علامات ښکاره شي نو د همغه وخت نه د باندې دم شروع کړه. د دې مور په خېټه کې همیشه د باندې دم اچوه، هر لمونځ نه پس، سهار او ماخوستن، او د سهار چې جګېږي خوب دې وخت کې هم پې دم اچوه او هر لمونځ نه پس. او همیشه کوشش وکړه چې دم پې واچوې، یو ځل پې وایې او لاس پې تېرې. نو په دې سره هم د حفاظت کېږي د ماشوم او الله تعالی د دې آیت الکرسي په برکت باندې چې په دې کې ډېر زیات اعجاز ده او په دې کې ډېر زیات فایده ده معنوي، نو هغه انشاءالله چې تا ته فایده رسېږي. او خوب کې ته مسواک اخلې 3 دانې، نو معنا ده مسواک چې وهل کېږي نو د غاښونو صفایي لپاره چې خوله کې ډېر ووهل شي نو هغه غدې د لعاب چې دي هغه ترشح کوي، ډېر لعاب وباسي، لعاب ډېر وایستل شو نو دې سره بلغم کمیږي، ځکه د همدې لعاب نه بلغم جوړېږي. نو ستا که بلغم زیات وي نو دې سره د مزاج یخېږي او په دې د نطفه باندې هم د انسان په نطفه او د انسان په مزاج باندې هم دا تاثیر لري. نو د همدې د وجې نه کله کله د اولاد مسایل هم پیدا کېږي، څوک ډېر چاغ وي او ډېر وزن زیات وي نو د هغوی بلغم بیا زیات وي، نو د بلغم کموالي هم کوشش وکړه، ډاکټر او اسباب او وسایل هم استعمال کړه او همدارنګه مسواک هم ډېر استعمال کړي. او دا مېرمن دې چې وایي چې دا مخکینی غاښ مې خوري نو دا هلته ویډیوګانې شته دې باره کې وضاحت. د برنۍ 2 غاښونه چې دي دا خاوند او مېرمن باندې تعبیر کېږي او د لاندیني دا مخامخ دا په ماشومانو او اولادونو باندې تعبیر کېږي. او دا غاښ خوري دا معنا ده چې که څه حمل وي یا امکان وي نو هغه د غورځېدو امکان ده، کېدای شي بیا څه تکلیف پیدا شي او د دارېږي یا پیدا شوی ده. نو دې مسایلو کې هغه خپل ډاکټر او دغه سره به مشوره کوي او دا تشویش باندې هم تعبیر کېږي، د انشا په خفګان باندې هم تعبیرېدلی شي. نو ویډیوګانې دې باره کې شته، هغه وضاحتونه وګوره انشاءالله. دا و ستا هغه خوبونه. نو بل خوب دا وایي د خریداري لپاره استخاره کومه او خوب کې وایي څوک خواږه راکړي، وایي کلچو په شکل وي، سپین وي او نور هم ته یې وغواړم، بیا وایي ګورم چې هلته څه کسان ناست وي، روژه یي هغوی روژه ماتي وخت یې خاص شی نه لري چې پخ کړی نه وي، هغو ته وړمه لږ ته یې اخلم غواړم ته هغو ته غواړم څه ویشمه. نو د استخاره په باره کې دا تېر دې نه مخکې دا کوم ویډیو ما اپلوډ کړی د چینل کې هغه د استخارې په باره کې ده چې استخارې نه وروسته خوب لیدل شرط نه ده، انتظار کول شرط نه ده. خو په دې خوب کې تا خواږه خوړلي دي، خواږه نه مراد دا ده چې یعنې خیر ده، یعنې خیر درته رسېږي. که ته د یو کار اراده کوې نو خیر رسېږي، نو د هر کار اراده کوې استخاره وکړه، هلته طریقه مکمل شته، هغه ویډیو وګوره.
نو نور وضاحت ته ضرورت نشته ان شاء الله په هغه ویډیو کې د دې نه مخکې چې کوم ویډیو اپلوډ شوې ده پرون نه بله ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې هغه کې ان شاء الله معلومات شته والله تعالی اعلم. بل کس ده وایي زه د غاښونو ډاکټر یم وایي کلینیک لرم وایي 2 نفر راشي وایي په خوب کې به هغه کلینیک کې زه وایي ناست یم او هغه وایي ما ته مالګه راکړي لږه کې د ختم وایي مالګه ده دا لږ وڅکه وایي زه هغه څکمه او بیا په دې خپل سامان د دې دوکان په سامان باندې یاد شوم د کلینیک څه هغه برکتي شي. نو دا دعا ته ترغیب ده چې ته دعا ته هم رجوع وکړه که کوشش کوې که غواړې چې دا کاروبار دې ښه شي نو د مسؤلیت وظیفه دې دا صحیح طریقې سره سرته ورسوه. یوازې په دم دعا باندې کار نه کېږي ته باید اسباب هم استعمال کړي او ښه مسؤلیت دې په اخلاص سره سرته ورسوي کوشش وکړي او اسباب هم استعمال کړه او همداسې دم دعا هم وکړه ختم وکړه قرآن کریم او دعا وکړه انشاءالله دعاګانو سره هم مشکلات حل کېږي. نو دا یو ترغیب ده تا ته په دې باندې دعا هم کوه او اسباب هم استعمالوه او یوازې په یو شي باندې کار نه کېږي والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوب تعبیر واورئ او مطمئن شئ او ماته بیا اطمینان راکړئ حتما کمنټ وکړئ ویډیو چې ګورئ اول ځل چې تاسو ګورئ ماښام ماخوستن انشاءالله تا ته خبر درځي هغه واتساپ او یوټیوب چینل دې که سبسکرایب کړي وي نو تا ته انشاءالله خبر درځي ویډیو نشریږي ویډیو به وګورئ بیا به پوره به یې وګورئ او یو کمنټ به هم ماته وکړئ.